اوسئ ورونو یو میسج دی د طاهر خان لالا دپاره او طاهر خان لالا ویډیوګانې زه ګورم په انسټاګرام او ټیک ټاک کې او د هغه ویډیوګانې داسې ډایلاګونو په شکل کې راځي ډایلاګ کې غوندې کوي نو ډایلاګونه خو نه دي پکار موږ یو شان دي پښتانه یو لالا او موږ د یو وطن یو صحیح ده هغه داسې ډایلاګ ورکوي ملګرو پرونه یوه ویډیو اپلوډ کړله چې په ازمري پسې ګیدړان لګیای نو لاول خو د خپل ملګرو ته ګیدړان وي او دویم نمبر زه تاته دا وایم چې یو ازمری په پاکستان کې نواز شریف دی چې په لندن کې ناست دی او دویم ازمری په پاکستان کې دی چې په اسلام آباد کې ناست دی چې رضان تپوس نشي کولی دې ته ازمری نشي ویلی ښه لالا وروڼو دا میسج چې هر کله اورئ طاهر خان ته ورسوئ دغه شانتې ویډیوګانې ما اپلوډ کوه موږ د څخه محبت کوو ښار سره څه کوو زموږ خوښې او هغې ته ازمری نشي ویلی چې رضان تپوس نشي کولی پوهې شوې یو خبره بل کوي چې مثال په طور د چا سره رابطه مه ساتئ او رابطه چې ساتي نو سړی سپکېږي ته هغه سړی چې په دې سعودي عرب کې به په ګوټ په دې دیرو کې ګرځېدی د هر یو مسافر دیرې ته تللی د هر یو مسافر درد ته تللی دې مزدورانو سپورټ کړی او دې خلکو سپورټ کړی صحیح ده نن ته د ایم این اے سه کېناستې د ایم پی اے سه کېناستې د غټو خلکو سه کېناستې نو ته دا اپلوډ کې او ته د خپل آی ډۍ نه دا ویډیوګانې اپلوډ کې چې دا هر چا سه میلاویږي نو عزت کمیږي لالا دا غټې خبرې دې د ذهن نه وباسه او ته خو به میډیا استعمالوي او ته به وایې چې زما سه پښتانه محبت کوي زه هغه پښتنو ته حیران یم چې تا څوک لایق کوي په ټیک ټاک کې تا رضان سه یو کس واپس بیک پالو کړی نه دی او تا خلک پالو کوي هغه خلکو هم دماغ خراب دي خو ملګرو زه ورته صرف دا یو میسج دا ډېر اوږدو نه ده طاهر خان لالا دپاره دی پرون هغه یوه ویډیو اپلوډ کړله د ټیک ټاک نه چې په ازمري پسې خلک لګیایي خلک په ازمري پسې خبرې کوي نو زه طاهر خان لالا ته دا میسج شیر کومه زه راته لالا ویم زما ورور یې زما د زړه سر خو وروره تنقید به د باندې کوم که زما پلار هم د پاکستاني قوم سه ټوغې کوي که نه نو زه به وله سوک ورکوم څوک زما پلار نو ته زما پلار نه یې ته د پاکستان یې دا طاهر خان ته بالکل زما دا میسج ورونو ورسوئ زما له طرف نه تا ته دا خواست دی دا کومه خلک چې ستا اختلافات کوي دا ستا ملګري دي لکه علم خان شیرپو ستا ملګری د هغه ملګری عبیدالله ستا ملګری او د هغه ملګری زیشان او د هغه ملګری نور دا ټول ستا انډیوالان وو ته هغو ته اوس ګیدړان مه وایه په ځان کې دونه لوی تره مه راوله دونه لویي په تکبر په ځان کې مه لګوه لالا موږ په هر څه باندې نظر ساتو انا شفت بعین په عربۍ کې مې راته ځکه وویل لالا چې موږ په تا باندې نظر ساتو صحیح ده نظر د باندې ساتو نظر زموږ د نظر لاندې په تام نظر ساتو په هغو هم نظر ساتو کم کس چې دی زموږ د نظر لاندې ته چې دا کومه ویډیو طاهر خان لالا وایي چې د خلکو عزت کمیږي او د خلکو دا کیږي زه چا سه میلاویږم بیا ماته خلک سپک ګوري لالا او پرون چې د کومه ویډیو کړله دا عبیدالله ستا انډیوالو دا عبیدالله چې دی نو دلته اوس په سعودي کې ته میلاو شوی وي صحیح ده افغانیانو ګورئ افغانیانو په دې ویډیو کې مې مه ټچ کوئ په بله ویډیو کې هم بیا په کلمو کې نیغ ننوځم د ستاسو پلار او تاسو زما بچي غلي کښېنئ غلي کښېنئ غلي چپ کښېنئ دا ویډیو د طاهر خان لالا دپاره ده غلي کښېنئ غلي زما بچو غلي کښېنئ په بله ویډیو کې چې زه ستاسو دپاره رالم بیا به خبرې کوو په دې ویډیو کې چپ اوسئ چپ چړک ونه وایئ غلط کمنټس مه کوئ ویې شوې ملګرو دا طاهر خان لالا د جنید په کیس کې راغی صحیح ده دا څه دا داسې کس و که نه لکه مثال په طور زما په شانتې یو خړسری و لکه څنګه چې زه یم صفا خبرې به کوو صحیح ده لکه څنګه چې زه یم ویډیوګانې کوم خو دا خړسری به تاسو چېرته نه یې لیدلی چې دا تللی دی چېرته د یو مسافر په دیره کې د مسافر څه ډوډۍ خوړله ویډیو یې ترې کړله نه به تاسو دا لیدلی چې دا خړسری تللی دی چېرته په یوه دیره کې ناست دی د چا نه چنده راټوله کړله نه به تاسو دا خړسری لیدلی چې تللی په سعودي عرب کې د یو مریض خواته ولاړي په هغه باندې چنده کړي دا به تاسو نه یې لیدلی اوس اریان دا یم چې د دې خړسري سره خلک محبت ولیکئ پسۍ کوي دا به هغه خلکو ته پته چې زه د چا په څه خوښ یم والله علم ما ته پته نشتي خو د طاهر خان څه خلکو څنګه محبت کړی دی زه یې راته وایم طاهر خان لا اول ویډیوګانې کولې لږې وړې یو ورکوټه غوندې کې پیج و په جده کې پاتې کېدو په یو سټور کې و 4000 روپۍ تنخواه چې د هغې د برکته په 4000 ریال کې هغه د موټرسایکلو بارګینونه هوټل وغیره وغیره او زه په بره لاله او زه ټیکهدار یم زه 7000 ریال میاشت ګټم قسم دی چې زما د کور د خرچې نه پوره کېږي هلته مې په کور کې کار شروع کړی دی چې نن روپۍ ولیږو سبا بیا موږ په سوچ کې چې اوس پسې نورې د کم ځای نه ولیږو دا خو وایي تماشګیر د نښې منځ ولي صحیح ده په دې باندې هوښیار خلک پوهېږي په دې باندې هوښیار خلک پوهېږي
نننۍ ویډیو چې ما په طاهر خان لالا پسې وکړه او د پسې رالم پرون د ویډیو شیر کړله چې په ازمري پسې ګیدړان لګیای دا ګیدړان نه دا د جنید خدمت والا هلکانو چې په مدینه کې د جنید خدمت کو دغه عبید هلک او د هغه څه چې بل کوم ملګری او د هغه نوم زما نه هیر شو هغو فی سبیل الله دغه جنید دپاره منډې والي لالا ته چې بیا کله مکې ته لاړې د جدې نه مدینې ته او هغه له د ویډیو وکړه نو پښتنو ویډیو شیر کړه ته طاهر وي د طاهر نه پس ته بیا طاهر خان لالا شوي د طاهر خان لالا نه پس تا بیا د مکر یوه ویډیو وکړه چې ته پاکستان ته لاړې او ته کله د کور نه راوتې نو ستا د مکر یوه ویډیو راله چې تا د خپلو بچو سو د کور نه راواته او د سعودي عرب راتله او یو لوی مکر د شیر کو چې دا د نر سړي د څه نه ښایي نر نری او مسافري نه ران کوي پوه شوې د کور نه بهر ته نه ځي ستا د مکر یوه ویډیو راله وایرل شوه چې ټولې دنیا وکته چې د بچي نه جدا کېږم او د پلار نه جدا کېږي او د وطن نه جدا کېږي یو غټ مکر د شیر کو چې رالې سعودي عرب ته لالا چې سعودي عرب ته ته رالې 10 ورځې پس 10 ورځې پس ته واپس ته سعودي عرب نه لاړې یا کپیل ولېږلی او یا ته لاړې دا راته ووایه چې په 10 ورځو کې د سړي سیټینګ نه برابرېږي چې د چوټۍ نه راشي زه په سعودي عرب کې یم لالا 9 کاله مې تېر کړی حبه پیژنم د سعودي عرب هر قانون پیژنم د سعودي عرب پانډیوالۍ په روټین پوهېږم په سعودي عرب کې د زندګۍ د تېرولو په طریقه باندې پوهېږم په سعودي عرب کې په هر روټین پوهېږم چې په یوه میاشت کې سړی د کپیل څه نشي میلاوېدی د کپیل څه نشي میلاوېدی په یوه میاشت کې غریب ځانه د ډېرې سیټینګ نشي کولی خوراک څښاک دا نشي کولی ته واپس پاکستان ته لاړې چې کله پاکستان ته لاړې نو ستا یوه ایجنسي تا کولاو کړه چې صرف ستا وه د بل چا شراکت نه صرف ستا وه چې کله خلکو خبرې شروع کړې هغه د بل شوه په تیمارګره کې بیا تا بله کولاو کړه چې هغه هم صرف ستا وه خو چې خلکو وړقولې راوړقولې هغه هم شراکت شو بیا د هغې نه پس تا د موټرسایکلو بارګین کولاو کو زه څخه په وضاحت څه خبرې کوم لالا ته هغه خلک دوکه کې چې مثال په طور زه اوس فیسبوک مې راواړو او وایي دا چا دی دا زرګر دی نو ټیک مې داړې واړې او ټک وله ورکو بیا شیر کو بیا بل وګوره داسې ویلي ټک وله ورکو بیا شیر که نه لالا نه منګه په تاسو باندې دماغ لړاوو او موږ ستاسو هره کارکردګي رالو د هر ټیم کارکردګي موږ ستاسو راغستې ده پوه شوې د هر ټیم دا زما رپورټ پیج دی ته محبت وې 97 کسانې ګوري 103 کسانې ګوري ایکسپایر پیج دا کله چې زما را پیج برابر نو زما ویډیو 30,000 کسانو شیر کړو مرګرو دا وتم زخیم دا هغې نه پس د څه وکړو د موټرسایکلو بارګین نه پس لالا ته اوس اسلام آباد ته لاړې هلته دې هوټل وکړو صحیح ده ستا هغه ملګري په تا پسې راپاڅېدو چې کم ملګري ستا ملګري وو او کومو ملګرو ستا څه چنده راټوله کړوه اوس هغو ته ګیدړان وې او ځان ته ازمری وې ازمری واو بالکل تا ازمری یو ازمری ناست دی په لندن کې چې نوم یې نواز شریف دی او دویم ازمری ته چې په اسلام آباد کې ناست دی ازمری چې ازمری که نه نو ګیدړ لسې شلی نو ته څنګه ګیدړان نه شلی ته څنګه د ګیدړان نه تپوس نشي کولی ته څنګه د ګیدړانو څه کېنېولی نه په دې باندې هوښیاران پوهېږي هوښیار له اشاره او قمقل له کوتک زه دا په هره ویډیو کې زه کوم چې د هر سړي له دماغ لړلول پکار دی دا دماغ استعمالول پکار دی منګ رب العالمین اشرف المخلوقات پیدا کړیو تاسو د طاهر خان ویډیو راواړوئ چې په کومه ویډیو کې د ځان د صفایي خبرې کوي د مخ پیس ته وګورئ اے انسانانو منګه الله پاک رب العالمین منګ اشرف المخلوقات پیدا کړیو هر کله چې انسان د خپلې صفایي خبره کوي که نه د خپلې صفایي چې زه دا یم د طاهر خان لالا چې کومه صفایي ویډیو راغله د هغه پیس ته وګورئ د هغه مخ ته وګورئ د هغه د مخ سټایل ته وګورئ لالا موږ چې د پی ټي آی سپورټر یو صحیح ده او موږ زیات د پاکستان غله نه دي دا موږ د پیس نه معلوم کړي پوه شوې چې په هغو باندې غلاګانې ثابت شوې لالا زموږ دا تجربه ده چې انسان موږ د خبرو نه معلومو پوه شوې نو زه داسې چل وکړه لالا ته ازمری د بټخیلې زه د دیر یم زما وروري ما ته ګرانې بالکل راته ګرانې خو چې ګورې ځان ته ازمری ونه وې لالا ګیدړ اوسېږه چې د څو پورې دغه خلکو څه ناست نه وي پوه شوې ازمری هغه سړی چې په تا باندې کم تنقید کوي او ګیدړ هغه سړی چې کم جواب نشي ورکولی لکه د عالم خان شیرپو
پوه شوې ازمری هغه سړی چې په سړي باندې پنجه ورولي هغې ته ویلی شي ازمری او ګیدړ هغې ته ویلی شي چې ځانه سوړه ګوري او سر پکې نه باسي ملګرو دا ویډیو ډېره نه اوږدوم دا طاهر خان لالا به واوري او لاړ شه د عبید دل سکینه حساب ته د عبید دل سکینه حساب ته لاړ شه د دې ګریوان نه راټینګ او رای کاږه ما تا ته بار بار ویلي بار بار ما تا ته ویلي بار بار پوه شوې بار بار ما تا ته ویلي چې د دې کسانو سره حساب وکړه موږ څه اختلافات نه کوو کېنه او ته ملګرو دا لا اله الا الله محمد رسول الله دا چې کله رضان تعریف کوي تاسو یې مخ ته وګورئ تاسو یې پیسته وګورئ پیسته اوس که ما ته ګورئ زما په ګردو کې کاڼي زه 17-18 ورځې زه په دیره کې پروت یم زه کال نه وم تللی زه بیمار یم په ګردو کې مې کاڼي